بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو د نن ورځ درس چې دا سمپل پریزنټ ټنس تشریح دی د تختې په سر. چون تعریف مې تاسو ته کړی و، فقط د سمپل پریزنټ ټنس هغه سټرکچر زه تاسو ته لیکم کوم چې ډېر عام ده، هغه چې دا سبجیکټ ده پلس ورب ده پلس اس ای اس آی ای اس ده پلس کمپلیمنٹ ده. بوله ویډیو کې ما تاسو دا خبره کړې وه چې په البته هغه سبجیکټ چې زموږ تاسو هی شي او اټ وي، نو دا چې دا اس ای اس آی اس چې دا فالو کوي. یعنی موږ تاسو چې کله هیشیټ زموږ تاسو سبجیکټ وي، نو د ورب نه بعد چې دا موږ اس ای اس آی اس استفاده کوو. کوم چې د اس ای اس آی اس قانون د هغه ما تاسو تر اوسه ویډیو کې تشریح کړی نه ده، نو هغه به له خیر سره وروسته به تاسو ته وایو. ښه، د سمپل پریزنټ ټنس کله چې زموږ سبجیکټ هی وي، نو موږ لیکو هی پلی. نو ګورئ دلته زموږ ورب چې دا پلی ده، نو دلته موږ تاسو کولی شو چې دې سره اس اضافه کړو. دا چې ولې اس اضافه کوو؟ ځکه زموږ ستاسو سبجیکټ سنګولر ده، ځکه اس استفاده کوو. ځینې نور دلایل دي چې اس دلته ورب آلی. نو هی پلیس کرکټ، هی پلیس کرکټ. نو دا چې زموږ تاسو د هی شیټ لپاره مثال شو. بل چې د موږ تاسو سره که چېرته ورب آی یو بي دی وي، که چېرته زموږ تاسو ورب آی یو وي او دی وي، دوی چې دا ټول شی فالو کوي، هیڅ شی هم نه فالو کوي. ولې؟ ځکه چې دا شی کې دي هغه سنګولر کې نه راځي. نو موږ لیکو آی پلی کرکټ، آی پلی کرکټ. زه د کرکټ لوبه کوم. نو دلته چې دا اس ته ضرورت نشته. بله موږ تاسو دا خبره کړې وه چې د هیلپینګ ورب خبره م کړې وه چې شي هیلپینګ ورب، هیلپینګ ورب یا وربس، یا موږ تاسو دې ته وایو کومکي فعلونه. ګورئ هره زمانه چې دا ځان ته هیلپینګ وربس لري، نو د سمپل پریزنټ ټنس هیلپینګ ورب سره چې دي دوه دي، چې یو یې چې دا ډو ده او بل یې چې دا ډز ده. ډو اینډ ډز. ګورئ کله چې مونږ په دې زمانه کې په سمپل پریزنټ ټنس زمانه کې جملې منفي کوو، نو مونږ تاسو مکلف یو چې ډو یا ډز استفاده وکړو. خو ګورئ د ټولو لپاره دا صدق یا قابل د قبول نه ده. ډو چې کله مونږ تاسو هغه سبجیکټونه چې مونږ سره آی یو وي او دی وي، نو په دې کې مونږ تاسو کولی شو د ډو څخه استفاده وکړو. او چې کله چې زمونږ تاسو سبجیکټونه هی شي او اټ وي، نو موږ تاسو کولی شو د ډز څخه استفاده وکړو. ګورئ دغه جمله زه تاسو ته اوس منفي کوم. هی پلیس کرکټ، دا څنګه منفي ته واړو؟ دا داسې منفي ته اړوو هی ډزنټ یا هی ډز ناٹ پلی کرکټ. ګورئ دلته بل یو قانون موږ تاسو فالو کوو چې کله په سمپل پریزنټ ټنس کې مونږ ډز استفاده کوو، نو دغه پلی چې دا دغه چې دلته اس راغلی و هی پلیس کرکټ، دا بیرته په پلی باندې بدلیږي، اس له منځه ځي. بله خبره د آی یو وي دی ده، دلته چې د مونږ ډو استعمالوو، او اگر چې په مثبتو جملو کې دلته مونږ د آی د پلی سره اس ایس ایس اضافه کېږي نه، نو همداسې په ساده ډول سره په منفي جملو کې هم هېڅ شی نه استفاده کېږي. مثلا لیکئ آی ډو ناٹ یا آی ډونټ، I do not play cricket. دا چې د سمپل پریزنټ ټنس هغه ډو او ډز یا هیلپینګ وربس و. نو تاسو ماته په کمنټ کې د اټ او یو وي دی کې چې دا یو جمله ولیکئ چې زه وګورم تاسو په درس پوه شوي یاستئ یا نه. اگر چې دا تفصیلي بحث ته ضرورت لري، خو اوس چې دا چون ویډیوګانې اوږد نه شي، په همدې بسنه کوو. تاسو کوم سوال لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله زه به تاسو ته ځواب کوم. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او کمنټ مه هېروئ. ستاسو د حمایت په هیله ډېره مننه.